وګل مکۍ د چینجو د خوراک شي دا چیرته ولې ته خو دا سورج ښکارېدې نه زه در پسې لیونی ګرځېدم و د ظالم لورې دا په کومه سوډه ننوتې ولې یاره ساده ګله یو خو د تا نه تنګه شولم روزانه راته وې چې د چینجو د خوراک شي او د چینجو د خوراک شي که ساده ګله که داسې وي که نه نو زه به خامخا یو ورځ ستا د دې خبرو د لاسه د چینجو د خوراک کېږم مړه ترور دوکره مې تللی وم په سوډه نه ننوتې مړه د ظالم لورې ته هغې ته کور وې هغه هم د سوډي نه کم نه دی هغې کې خو په ګرمۍ کې دومره ګرمي چې سړی په بدن کې 1 کیلو غوښه ولري چې واپس راوځي نو نیمه کیلو پکې پاتې او که نه کینه مړه ساده ګله ګوره زما د ترور کور پسې خبرې ونه کړي د هغې د کور په ما باندې ډېر زیات ګران دی او ما نه خو بیخي وازګه په ما کې ویلې نه شوله زه خو روغه جوړه راووتم تا کې وازګه د کمه شوله ته خو ټول اډوکې چې تا کې وازګه وله نو ویلې شوې به وله مړیاسې پزول لګې ګوره ساده ګله ته ما ته روزانه ګوره ډېرې غلطې خبرې کې او ما پسې خبرې بدې خبرې کې ګوره ورځ به درنه خفه شوې وم بیا به درته بیخي خوا ته ګوره نه راځم او که نه په ما باندې به ډېر زیات پام کې مړې د ظالم لورې مونږ په ځان باندې پام نشو کولی نو په تا باندې به څنګه پام وکړو خو زه دې خبرو نه تېرېږه مکتب نه وخته کېږي زه چې ځو مکتب ته بیا به هغه څه ورته وایي زموږ هغه وسار نه دی هغه به بیا غوسه وي ګوره اوا ساده ګله دا خبره د کاڼي کرښه وکړه تېشه او که نه خپو ته د کش ورکړه چې بیا به استاد غوسه وي مړه و دې ته وګوره وایي خپو ته د کش ورکړه ولې زما خپې څه لبړ ده چې کش ورکړم دا خو هډوکي دي روان دي په خپله یاره وی مورې وی څه په قمقله اوښتې یم ما مطلب دا دی چې خپو ته په دې خاطر کش ورکړه یعنې تیز زړه ښه ګل مکۍ اوس پوه شوم خو داسې وایه که نه چې تیزه څه لبړونه خو نه وي چې ځان ته کش ورکړو خو زه خیر داسې ځو خبرو نه تېرېږه یارې ګل مکۍ همالته شاته کلارې کښېنه ګوره خبرې ونه کړي چې وساد مخامخ ولاړ دی هسې نه چې بیا هم پرې وډپې مخکې ورځ خو پرې وډبولم سمه ده ته م راسره ډېر مه بنګېږه ستا د لاسه ما بل ورځ 2 چوکۍ خوړلې دي السلام علیکم شاګردانو څنګه چل دی ساده ګله ښه ښه چل دی معلم صاحب ته ښه زم ښه ساده ګله خو دا راته ووایه که نه ته چې د خیره سره غټ شي او مکتب نه خلاص شي او ورسه مکمل کړي نو بیا به د خیره سره څه کې معلم صاحب زه چې د خیره سره غټ شم او مکتب مې هر څه مې ختم کړه د خیره سره نو ځان ته به یو ښایسته ګاډۍ اخلم او خو یو ښایسته بزنس به روانوم او غټ مارکیټونه به اچوم د خیره سره او ډېرې پیسې به ګټم دومره به پیسې به ګټم چې ټول عمر پورې ختمې نه شي د خیره سره ښه ډېر ښه ساده ګوله یاره ته خو ډېر غټ سوچونه دي کړي دي ښه او که نه الله پاک دې کامیاب کا خو خیال کوه زموږ د دې غریبانانو بیا خیال ساته د خیره سره چې ورسېدي دي ته او ښه ډېرې پیسې دې وګټې لږ موږ ته هم خیال کوه او که نه هسې نه چې موږ هېر کړي بیا نه معلم صاحب تا به ولې هېرومه ستا برخه مې بېله ساتلې د خیره سره او که نه بېغمه شه او که نه ساده ګوله دغسې اخر د چا شاګرد دی خو ګل مکۍ ته راته ووایه ته چې د خیره سره مکتب ختم کړي او غټه شي نو ته به څه کې معلم صاحب ودرېږه لږ سوچ وکړم معلم صاحب زه به د خیره سره ساده ګل سره واده کوم د ظالم لوري تا ورته اوس نه ملا تړلې ده چې تیار مال وخوري خو خیر او ښه سوچ دی د خیر سره تیار مالونو ذریعه هم ملا تړلې ده او که نه معلم صاحب چې تیار مال ونه خوري که نه تیار مال بېله مزه کوي یو ځل یې وڅکه چې تیار مال دې وخوړو که نه بیا حلال مال ته لاس هم نه اچې او که نه لکه د مار غوندې او که نه ګل مکۍ ځکه خو دې پلار روزانه په پردو کورو باندې د شپې وروړي او غلاګانې کوي دا تیار مال وهیه غلو یا لکه مړه ځان واله که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره او که نه لکه د مار غوندې په خدای سپارمه بله ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو الله کوې